د غسل د کولو طریقه چې په غسل کې څو فرضونه دي او څو سنتونه دي او په کوم ډول غسل کیږي. تر څو چې ژوندی یم ستاسو ورور به تاسو ته د اسلام هر رقم موضوعګانې په ښکاره ډول نشروي. مسلمانانو ورونو او خویندو، زموږ ډیری ورونو او خویندو ته د غسل د کولو طریقه نه ده زده چې په غسل کې څو فرضونه دي او څو سنتونه دي او په کوم ډول کیږي. نو نن یې زه تاسو ته ښایم. د ژوند قیمتي وخت دې نیسم، فقط 3 دقیقې وخت دې ماته راکړه. دا طریقه چې ته په خپله هم زده کوې، نو دغه ویډیو تر بل مسلمان پورې هم شیر کړه. مخکې شیر کړې، ریپوسټ یې کړې. صدقې جاریه ده چې نور مسلمانان خو هم خبر شي. الله متعال به موږ او تاسو ته اجر او ثواب او نیکي ولیکي په عملنامه کې. د خیر کار ده، حتما یې مخکې شیر کړئ. په غسل کې چې دا 3 فرضونه دي، چې په دغه 3 فرضونو کې یو فرض هم ونه شو، زموږ او ستاسو غسل نه دی شوی. که هغه قصدن وي، که سهون وي او که هیرجن وي. که یو فرض له موږ او تاسو نه پاتې شو، نو غسل مو نه دی شوی. اول فرض چې دا خولې ته اوبه اچول دي. ځینې دوستان خولې ته اوبه اچوي تر دقه جیب پورې به راکشکاږي. نه، فقط د خولې دننه حصه غرغړه کې. دوم فرض چې دا پوزې ته اوبه اچول، تر دغه هډوکې پورې اوبه کش کړئ. دغه ځای چې لږ تریخ شو بس، داسې نه چې تر اخره پورې کش کړئ او بیا په تاسو باندې زکام ولګېږي یا هم پرنجی ولګېږي. فقط تر دغه جیب پورې اوبه واچوئ او د پوزې چې کوم مردارۍ ده هغه وباسئ، تر څو مو د پوزې ویښتان په صحیح ډول خیشته یا هم لامده شي. دریم فرض چې دا په ټول بدن باندې اوبه اچول دي. په ټول بدن دې اوبه واچولې، یعنې یو تار هم ویښته دې هم وچ پاتې نسی. یو تار ویښته دې، ځکه که وچ پاتې سو نو غسل نه کېږي. په غسل کې چې دا 15 سنتونه دي. 15 سنتونه دي. اول سنت چې دا نیت کول دي. داسې نه چې نیت مې کړی د زړه د خلاص، فقط په زړه کې دې دغه خبره تېره کړه چې زه غسل کوم، بس تا نیت وشو. دوهم سنت چې دا لاسونه مینځل تر مړوند پورې، لاسونه دې ومینځل. دریم سنت چې دا استنجا کول دي. د استنجا کومه حصه چې دا شرمګاه هغه مردارۍ پاکول دي. او څلورم سنت چې دا د غسل نه مخکې اودس کول دي. پنځم سنت چې دا 3 دفعې په ټول بدن باندې اوبه اچول دي. ځکه ستا کوم شک چې پر ځان وي، که زما د بدن کوم تار ویښته وچ پاتې وي، نو انشاءالله چې په 5م سنت په ټول بدن باندې 3 دفعې اوبه واچوه، ستا شک به ورک شي. او سنتونه په غسل کې مو چې 15 سنته وکړو، نو الله تعالی به تاسو ته اجر او ثواب درکړي. که مو ونه کړه نو ستاسو غسل شوی ده او ګناه نه لري. او دغه 3 فرضونه حتما باید وکړئ. 3 فرضونو کې یو فرض هم پرې نه دی. خولې ته اوبه اچول، پوزې ته اوبه اچول، په ټول بدن اوبه اچول، دا حتما در سره وکړئ. او مسلمان وروره دا ویډیو تر بل مسلمان پورې، تر نور مسلمانانو پورې د ثواب په خاطر حتما شیر کړه، ریپوسټ یې کړئ چې نور مسلمانان هم له دغه نه خبر شي. اسلام ډیر اسانه ده، دین ځان ته په زوره مه سختوئ. دا و د غسل د کولو مکمله طریقه. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.